موسی علیہ السلام د فرعون دربار کې لوی شوی دی. کمور صندوق کې بند که فرعون حکم کړو چې د بنی اسرائیل څومره ماشومان پیدا کیږي دا لالوي حلالول به. د مور صندوق کې بند کا او صندوق کې دریاب ته غورځاو او د فرعون کور ته خدای ورساو. الله خی جزاغه کارونه کول شم چې د انسان په عقل او دماغ کې ناراضي. لوی د فرعون په کور کې لوی شو. نو دی یو ځل په لاره ګرځېده، خلکو به ډېر زیات قدر کو احترام به کو، ځکه فرعون په خپل زویوالی دی نیولی و. وزیرانو به هم قدر کو، منبرانو به هم قدر کو. د فرعون نارینه اولاد نو دا زما بچی دی، زما زوی دی. نو چې د فرعون غوندې سړی وي دا مې زوی دی، نو خلک به څونه قدر کوي، ځکه فرعون ته به خلکو خدای وي. دیم نوجوان دی، هلک دی، مصر کې ګرځي. د یو دوه کسو یو بل سره جګړه وه. یو د فرعون د خاندان د قوم سړی او بل د موسی علیه السلام د قوم سړی د بني اسرائیلو. د فرعون د قوم سړی د موسی علیه السلام د قوم په سړی بیګار کو او سخت بیګار یې پې کو. موسی علیه السلام ته د سړی آواز وکړ خپل قومي، وی دلته راشه. وی ولې؟ وی دا په ما ظلم کوي، دا سړی په ما بیګار کوي، کار را باندې کوي، خو ظلم را باندې کوي، دومره پیټې وړي چې زه نشم وړی. نو موسی علیه السلام هغه د فرعون د قوم سړي ته نصیحت وکړه، لکه ظلم مه کوه، زیاتې مه کوه دې سړي سره، دومره بار پې وړه چې څومره دې وړي شي، زیاتې مه کوه. هغه حضرت موسی علیه السلام سره ګرم شو. چې ګرم شو موسی علیه السلام ورته هسې ادب خو نو هغه سکو چت کو پرې شی وو. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي اخو د موسی علیه السلام سکو د عام انسان سکو نه، پیغمبر دغه خدای ډېر لوی طاقت ورکړي، خو چې سکې ورکړه سړی پرېوته او مړ شو، ساتې ووته. حیران شو، خدای دا څه وشو؟ دا خو ما زیاتې وکړو، ما خو دته عقل خو، ما خو ورته ادب خو، ما خو دې نه وجه زما سوک پی ور برابر چو سړی مړ شو. خدای تا ته پته ده چې ما خو د وجلو دپاره دله سوک نه دی ورکړی. خیر الله خو دې معاف کو، خو د دې واقعې نه اډو څوک خبر نه شو. یو هغه سړی خبر شو چې د چا جګړه وه د دغه فرعوني سره، او یو موسی علیه السلام ته بل څوک نه دی خبر. هغه ته هلکه ګورې غږ مه کوه چې چاته فرعون ته پته ونه لګي. ډېره ښه ده. فرعون دا سړی، فرعون د قوم دا سړی مړ پروت دی په لاره کې، څوک شته نه چې رالل خلکو اوچت که چا وجلی دی، دا چا وجلی دی. د فرعون دربار ته اطلاع ورسېدله. فرعون خپل وزیران راغونډ کړل چې دا سړی چا وجلی دی. وزیران یې وی صاحب هر چا چې وجلي، خو دا هم دې بني اسرائیلو وجلی، دا د موسی علیه السلام قوم چې دا دې بني اسرائیلو وجلی دی، او صاحب دې له سخته سزا ورکول پکار دی، ځکه زمونږ سړي به دوی وجني، مونږ به پې کار کوو، روزګار به کوو، زمونږ سړي به دوی وجني. فرعون وی بس ګواه پیدا کې چې پته ولګي چې دا سړی وجلی چا دی. نو که په چام ګواه پیدا شو او قاتل معلوم شو، نو داسې سزا ولا ورکوم چې نشان عبرت دی. که ته خو پته نه وه. سبا یا بله ورځ موسی علیه السلام چې خو خو خدای ته پته او هغه سړي ته پته یو پکې مړ شو، بل څوک څه خبر دی. موسی علیه السلام بیا په لاره روان دی. هغه پروني سړی چې دغه فرعوني سره جګړه و، بل سره په جګړه دی، بل سړي سره په جګړه دی چې هم فرعون د قوم دی. هغه خو ډاډه و چې د سړی خو موسی علیه السلام خو هغه دی راښکاره شو، او سوک خو میزایل دی، داسې ورکوټې سوک نه دی، دا خو مضبوط طاقت دی. او په مې پرون هم مړه خپه شوی دی، نن به مړه خپه شي. موسی علیه السلام ته آواز وکړو، وی راشه دا سړی ما سره ظلم کوي. موسی علیه السلام هوښیار و چې رانږدې شو، هغه ته پته و چې خدای دې بې خو باسه، پرون دې بل سره جګړه کوله، اوس خو حال نشم ویلی، مې څوک و مړ شو، او نن راباندې بل وجنې. خو غږ نه کوي په خوله، ده ته نصیحت کوي، د خپل د قوم سړي ته نصیحت کوي چې لکه جګړې مه کوه، هر چا سره جګړې کې ته خو ډېر جګړالو سړی او ډېر جګړمارې ده، جګړې ولې کې؟ ده ته نصیحت کو. دې پوه شو چې هسې نه ماله څوک رانه کي. پرون خو یو له څوک ورکړی دی، هغه یې وجلی، نن ماله رانه کي. نو دې ویرېده. نو موسی علیه السلام ته موسی داسې کې
پرون دی هغه یو له سوک ورکه مړ دی که اوس ما وجنې ځان نه زورور جوړی بدماش د ځان نه جوړی جبار ان تكون اتريد ان تكون جبارا في الارض مکه کې ځان نه ته یو لوی سړی جوړول غواړي وې ظالمه ده خو دې په سوکوام نه عقل ده تخیمه بهر کې خبره خو رفع دفع شوه په فرعوني خو ټکې واورېده کنه چې پرون یو وجه نن ما وجنې هغه فورا اطلاع د فرعون دربار ته ورسوله وی سړی مې دله صاحب د هغه پروني معلوم کړ یې څوک دی وی تا چې ماشوم لوی کړی دی تا سره چې کوم اوسېږي موسی دقسې جګړه جوړه شوه زما د یو بني اسرائیلي سره او هغه ورته آواز وکړه موسی علیه السلام ته اواز وله راغی او عقل یې ورته خو نصیحت یې کو هغه ورته ووایي چې پرون خو د یو وجلی نن ما وجلی فرعون د مخکې نه لږ شکي و په موسی علیه السلام یره طرحه به یې ته کوله ځکه نجومیانو خو ورته ویلي چې دې بني اسرائیلو کې به یو هلک پیدا کېږي او ستا د بادشاه د ختمېدو ذریعه به او ستا د قوم د هلاکت ذریعه به نو ده کې څه نښې نښې وې خو بیبي آسیه چې د فرعون بیبي و هغې به خبره خوا دې خوټال مټول کوله چې دی واورېدل بس فرعون ویرېد بس فورا یې سمن جاري کړي دا موسی ونیسئ دا راونیسئ او د پروني سړي بدل ته لکه د ما په کور کې هم لوی شو که ما د بچي په شان هم ساتلی دی خو پرېږدم نه دیکھو یو نیک سړی و د فرعون د دربار او د قوم راغی حضرت موسی علیه السلام ته الوی وی قوم ستا متعلق مشوره وکړه او گرفتاری ده او که گرفتار یې کړې نو بل فیصله ستا متعلق کړې ده اورډیننس پاس شوی دی فیصله شوې ده چې وجنې دې پرېږدي دي حضرت موسی علیه السلام یې ډېره ښه ده لاړ د دې وطن نه به اوس وتښتم لاړ روان شو وطن نه ووت کم خوا لاړ مدین ته لاړ پیاده څومره مزل دی د مصر او د مدین په منځ کې 165 کیلومیټر 115 کیلومیټره دی روان دی تاسو اندازه ولګوئ چې یو هلک د بادشاه په کور کې لوی شوي او بیا د کم بادشاه د فرعون په کور کې لوی وي به څومره نیازبیني د هغه جامه به څومره د نیازبینتوبي د هغه وجود به څومره د نیازبینتوبي د هغه ګرځېدل به څنګه د نازي او څنګه د نیازبینتوب به او ناګهاني پې یو مصیبت نازل شو پیاده روان شو دومره مزل خو داسې نیازبین خلک نشي کولی 165 کیلومیټر مزل د مصر نه لاړ مدین ته او سعید ابن جبیر رضی الله عنه د دې واقعې بیان کوي هغه وایي دا 115 میله چې د کم مزل کړی دی دې کې د څه خوړل د ونو پاڼې خوړل او د ډنډونو به بست کړي نور خو څه نشته ولې لار کې خو څه شته نه مزدوري خو دې نشي کولی ځکه د فرعون په کور کې د شهزاده په شکل لوی شوی دی دیو نیازبین په شکل لوی شوی دی نه مزدوري کولی شي نه ورسره پیسې شته نو چې یو انسان ژوند په میوو کې او په بهترینو خوراکونو کې تیر کړي او هغه باندې داسې حالت راشي نو دا ناقابل برداشت حالت دی روان شو څومره موده کې دلته فرعونیان ورپسې ګرځي خو پیدا نه کړ دی لاړ مدین ته قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي مدین ته چې ورسېد دا مدین دا د ابراهیم علیه السلام د یو زوی نوم مدین او به د په کلي د ده په نوم یو کلی آباد څوک وایي دا د ابراهیم علیه السلام د هغه زوی د مدین اولاد و بهر کې خو د هغه په نوم دا کلی آباد و هلته چې دی ورسېد یو کوی دی او یو هغې سره خوا کې مزیدار سوری دی نو دی راغی د هغه سوري په غاړه باندې کېناسته او د الله په دربار کې لاس اوچت کړ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر الله ته چې انسان لکم خیر ورکې خیر خدا الله په لاس کې نو خدای هغه خیر ته زه دې وخت کې ډېر محتاج نه مې پلار شته نه مې مور شته نه مې رور شته نه خور شته نه تربور شته کلی وطن پاتې شومان هېڅوک نشته خدای لوی ازمایش دی ګوره انبیاء او پیغمبرانو باندې خدای ازمایشونه راولي او بیا په نیکانو خلکو ډېر راځي په دنیا کې نبی علیہ السلام په خپله فرمایي اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل وی د ټولو نه لوی ازمایش او تکلیف په دنیا کې په پیغمبر راځي
هغه پسې بیا چې کم نیکی پاغه، هغه پسې چې کم نیکی پاغه، هغه پسې چې کم نیکی په نیکانو خلکو په دنیا کې دا تکالیف او دا مصیبتونه راځي خامخا. او د دې دوه فائدې وي. یو فائدې دی چې انسان په دنیا کې خامخا ګناهګاری، نو الله ته په دې ګناه راځي، او یادا چې خدای ولا په جنت کې مرتبه اوچتای. او بل تکلیف ته او ازمایش ته ارسو ټینګېدیم نشي. دا خلق په دنیا کې د ازمایش او تکلیف ته لږ ټینګ وي، نو خدای ولا ځکه لږه زورانه ورکوي. نو په دا یو لوی ازمایش خدای دلته خو په دې کلي کې دا خو 165 کیلومتر لرې والی دی، دلته خو زما هېڅوک نشته، نه رور او نه خور او نه دوست او نه کلیوال. خو دلته به زه څه کوم؟ اوس نیازبین جون تېر شوی دی، اوس مزدوري ته نشم کولی. چا سره به یم او د چا مزدوري به کوم؟ دا به څه کېږي په لوی پریشانۍ کې. نو چې انسان پریشانه شي نو رجوع الله ته کوي. هر پیغمبر چې کله هم پریشانه شوی دی د خدای ته رجوع کړې ده. او زه کله دا ویم شکر دی خدایا چې ته موجود یې پروردګار. د سړی ډېر زیات تنګ شي او په تکلیف کې شي نو بیا لاول مور یادوي، ای مورې ای بابا. او چې د مور او د بابا نه یو سړی نا امیده شي نو بیا څوک یادوي؟ الله. او الله په رب یادوي. حضرت ایوب علیہ السلام چې کله بیماری کې مبتلا شو، ډېره خطرناک او سخته بیماری تېره کړه، نو ایوب علیہ السلام هم خدای ته لاس اوچت کړ. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے خدایا زه خو په لوی تکلیف کې مبتلا، په لوی بیماری کې ګیرم، خدای ارحم الراحمین ته رحم کون کې ذات ته ستانه بل څوک زیات رحم کون کې نشته. ارحم الراحمین الله په دې لفظ باندې الله ډېر خوشالیږي. دغه رنګه حضرت آدم علیه السلام چې د اسمان نه دنیا ته خدای پاک راکوز کړ د جنتونو نه، نو په توره تیاره کې راکوز، د شپې راکوز کړ. نو حضرت آدم علیه السلام هم خدای ته آواز کوي، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے رب ما په ځان زیاتې کړه. پیغمبرم چې کله گیر شي چاته چغوي؟ الله ته. او دا مسلمان ته یو تعلیم دی، مسلمان له دا یو ټریننګ دی، یو تعلیم دی مسلمان له چې تا ته کله تکلیف پیښ شي مخلوق پرېږده، الله ته رجوع کوه. الله کې دا الله په کار کې وي دیر ہے لیکن اندیر نہیں. اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں. اللہ خو ډېر بے پروا دی کنه، په چا پروا نشته. مونږ خو تلوارګن دی، والله خو تلوارګن دی نه دی. نو او به کی کار بدلو کی، بیماری بدنه لري کی، تکلیف بدنه لري کی، خامخا به لر کوي، وخت بدل در کې خلر الله ته چې پسچ بند رجوع. نو حضرت موسی علیہ السلام هم دغه ځای کې کېناست چې زه خو ډېر لرې شم، دلته خو فرعونیان نشي را رسېدی، خو دلته به زه څه کوم؟ ډوډۍ به د کوم ځای، جامه کور کوم ځای به اوسېږم. چې وی کتل یو کوی دی، دا هغه کوی نه خلکو وبرېستې. څو په مشکونو کې کورونو ته وبوړي، څو په منګو کې وبوړي، چا څاروي راوستي دي، او دا هغه کوی په غاړه حوضونه دي، تالوونه دي، اتلو کې اوبه چې هغه څاروي سیراب کوي. یو دوه جینکې دي، وړې جینکې، هغوی سره ګډې چیلې دي. هغوی د هغه سړو نه ځان له ولاړې دي، او دا خپلې ګډې چیلې منې کوي چې دا د سړو د سارو سره ګډې نشي. ومن دونهم امرأتان تزودان. ګډې چیلې اخوا کوي. حضرت موسی علیه السلام په هغه جینکو زړه لږ غوندې خفه شو، ورنږدې شو. ما خطبکما، تاسو ولې دلته کې ولاړ یې او دا ګډې چیلې نه سیراب کوئ؟ هغه جینۍ ورته وایي موږ دا ګډې چیلې ځکه نه سیرابو چې سړي دی. اوس ګوره د نیکو ته ګوره، میوې ته یې ګوره. وی ولې نو سیرابه وی سړي دي، چې تر څو دا سړي نیتلې نو هغې پورې مونږ نه ورځو، سړو نه مونږ یاره کوو، سړو له نه ورځو. او ګناه ده چې مونږ جینکې یو او د سړو په منځ کې ورځو، او مونږ د سړو په منځ کې وردننه کېږو، خپله چیلې سیراب کوو. لا نسقي حتی یسدر الرعاء. او زر ورته سوی و ابونا شیخ کبیر،
چې اسې نه د دې میلمه را باندې څه بل خیال لا نه شي، ځکه چې تاسو نارینه ولې ګډې چیلې نه سرئ اوبو له نه راولي چې زنانې راولي. نو هغې ورته په یو 2 ټکو کې خبره خلاصه کړله چې یو خدا سړي دي، د دوی سره ګډ مونږ ګډې چیلې نه سیرابو، دا ګناه ده. دویم دا دی چې زمونږ هېڅوک نشته، یو بابا مو دی هغه بوډا دی هغه ګډې چیلې نشي سرولی. بس دا پوټې خبره یې ورسره وکړه. حضرت موسی علیہ السلام فکر مکوئ زه ته سیسټم برابروم. نو بعض علما وایي دا هغه ډله کې ورغی او هغه بورقه وه چې هغه غټه بورقه دا به د څاروي دا سرمن وتړله، د هغې نه به یې بورقه جوړه کړله. یو بورقه چې به یې راویستله نو په هغې به روغ حوض نیم حوض به پیدا کېده او په 10 کسو په 12 کسو به یې ګرګړی تاوه. جنکو ځان نه شو رسته، جنکې خوارانې په دې تمه وي چې په دې حوض کې په دې ګودر کې چې تما بقیه لګي غوندې اوبه پاتې شي نو موږ به خپلې ګډې چیلې سرابو. هغوی له چا اوبه رایستلې. نو څوک خو چې دې په ګڼه کې موسی علیه السلام ورغې، طاقت د پیغمبر خو ډېرې، خلک یې خوا دې خوا کړل او نیغ ورغې په ګرګړي. ګرګړی یې د خلکو نه واغېسته او بس په خپله ورته ونښته اوبې یې راویستې. او بعض علما وایي چې نه، موسی علیه السلام لږ انتظار وکړو، خو چې سړي لاړل نو هغوی هغه غټه تیږه راواغېسته او په کوی یې کېښوده. کوی کې سپریو نه ځي، ځکه د علاقې کوی یې دی، اوبه تې وړي ځان له او څارو له. تیږه یې کېښوده او څه لږې غوندې اوبې په ډنډونو کې پرېښودې دي جنکو ته. موسی علیه السلام ورغی، هغه تیږه چې 10-12 کسانو به اوچتوله هغې نه یې اوچته کړه خو یې کېښوده. هغه بورقه چې 10-12 کسو به ګرګړی تاوه هغې ته په خپله ونښته، هغه اوبې راویستې او هغه ګودر کې واچولې، حوض یې ډک او جنکو ته یې اواز وکړ راشئ شابه خپلې ګډې چیلې مو سیراب کې. هغې ګډې چیلې اوبه کړلې او بیا هغه تیږه واغېسته په کوی یې کېښوده او د اونې لاندې سم لاسته او سر ته یې لاس کېښود او بیا د خدای په دربار کې سوال کوي، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا خدایا ته چې کم خیر نازلې مخلوق باندې کم رحم او کرم کې، الله دې وخت کې ستا رحم او خیر ته زه ډېر زیات محتاج یم. نو حضرت موسی علیه السلام چې جنکو ته هغه څاروي اوبه کړل ګډې چیلې، اخو روانې شوې کور ته او دې بیا سر ته یې لاندې لاس کېښود. څه خو شته نه، څادر جامې دقه چې څه جامې د ځان نه توکړي دغه دي، نه بستره شته او نه بالښت شته. او د خدای په دربار کې همغه سوال یې وکړه، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدای چې ته کم خیر نازلې کم کرم کې، الله زه ورته دې وخت کې ډېر محتاج هېڅوک نشته که زه به څه کوم، ډوډۍ سره به څه کوم، شپه را روانه ده د شپې به څه کوم. دا جنکۍ لاړې کور ته. دا جنکۍ څوک وې؟ دا د حضرت شعیب علیه السلام لوڼه وې. و الی مدین اخاهم شعیب، د هغې لوڼه وې بنا بر قول راجحه. هغې لاړې شعیب علیه السلام ته بابا د دې هلک فریاد خو یې واورېده، د دې مسافر هغه تکلیفات خو یې ولیدل چې څوک یې نشته. بابا یو مسافر سړی مو لید، بې کسه بې څوکه دی، یو اونې لاندې سملاس. بابا داسې معلومیږي د دې وطن نه دی، د بل وطن خلک پېژندلی کېږي که نه. دلته د پنجاب نه خلک راشي موږ یې نه پېژنو، د افغانستان نه چې څوک راشي دلته موږ نه پېژنو، شکل نه پته لګي، ژبې نه. هله پې خپه شوله دي جنکو. پلار هغه جنکو ته وایي چې بچې زه یو کار وکړې ورشې ریولی. تپوس به دې وکړي که مسافري نو او غریب بې کسی نو مدد به وکړو. او تاسو له او ورته قسم وکړه چې ډېر پهلوان او بهادر هم دی او بې راله راویستلي او ډېر نیک هم دی. ځکه چې موسی علیه السلام د جنکو سره خبرې کولې سر یې ښکته کړې، جنکو ته یې نه کتل، مخ یې ته واړو. نو نیک هم معلومېږي. بابا وی وشری ولی چې مزدوري ولا ورکو، تاسو له ګډې چیلې سره پړې مزدوري به ورکو. دا یو جنۍ ورپسې لاړو. موسی علیه السلام د ونې لاندې سر ته لاس یې ښودی دی لاس ته، او دا جنۍ ورته وایي ای مسافره ای انسان، ولې ان ابي یدعوک، زما پلار دې غواړي لیجزیک اجر ما سقیت، چې تا مونږ لکه مې اوبه رسي د هغې مزدوري درکړه. پلار مې دې غواړي. او دې جنۍ کې هم حیا وه، دا یو ټکې ورته وي مخې ته بل طرف ته واړه.
موسی علیہ السلام به چې ډېره ښه ده روان شو. چې روان شو دا جینۍ ته مخکې روانه ده او موسی علیہ السلام وروسته دی. نو چې باد به راغې د دې دا پنسې به وړقولې دا خپې به یې ورته ښکاره شي. نو دی کې خو د پیغمبرۍ نښې اثار دي. جینۍ ته وایي ما نه وروسته شه، زما نظر پته لګي. نو ته ما ته شاته نه اواز را کوه چې داسې تو شه داسې تو شه، په دې لار لاړ شه په دې لار لاړ شه. اوس وګوره یوه نیکي خو موسی علیہ السلام وکړه. څه نیکي وکړه؟ جینکو له اوبه راووست، دا غټه نیکي شوه. دویمه نیکي دي جینۍ وکړه، هغې څه نیکي وکړه؟ هغې دا نیکي وکړه چې دا مسافر دی رحم یې پرې وکړه، پلار ته یې د هغه صفت وکړه. که بل څوک ووایي بیا چې یاره خپل کار به کوي، دا سړی به اوس راځي او مونږ کره به ډوډۍ خوري او دله به اوس مونږ نه مزدوري به کوو، دا څه مصیبت دی. خلک خو دلته مېلمه تښتي. هغې جینۍ هم نیکي وکړه، موسی علیہ السلام هم نیکي وکړه. د نیکۍ برکت زما چې کوم مقصد دی هغې له راځم. موسی علیہ السلام ورته ما نه وروسته شو، ما ته د شا نه اواز را کوو چې داسې تو شه داسې تو شه. ډېره ښه جینۍ ترې وروسته شوه. د دې جینۍ نوم صفورا و، په سواد سره صفورا. پلار له یې بوته چې څنګه یې بوته شعیب علیہ السلام لا. شعیب علیہ السلام بوډا سپینګیري په کټ کې پروت دی، نارینه اولاد یې نشته. تپوس ته کوي برخورداره بچی یا کشره کوم ځای نه راغلی؟ هغه ورته ټوله قصه وکړه چې دغسې زه د فرعون په دربار کې لوی شوی یم. فرعون خو خلکو پېژنده لکه امریکې باچا چې خلک پېژني، او دغسې مور په دغه کې غورځولې ومه صندوق کې، او بیا فرعون دربار ټوله قصه یې ورته وکړه. اب پوه شو شعیب علیہ السلام هغه پیغمبر د پیغمبرۍ په خبرو پوهېږي. لکه یو ډاکټر ته یو سړی خبرې کوي، بل ډاکټر هغه ته پته چې دا ډاکټر دی. یو عالم ته څوک د مونږ نه څوک د مسلې تپوس وکړي، مونږ ته پته لري چې دا امي دی او که دا ملا دی. مونږ خبرو نه پته لګي، الفاظو نه پته لګي چې هغه ورته کومې قصې وکړه. شعیب علیہ السلام پوه شو چې دا هلک خو ممکن ده چې د دغې زمانې په وروستو وخت کې خدای پاک پیغمبر جوړ کړي. شعیب علیہ السلام ورته جینۍ څه وایي؟ یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین. بابا ځان سره مزدور کې نه، ځان سره باسې مزدور خو ساتې که دې مزدور کا. ولې د کې دوه صفتونه دي، یو امانتګر دی او یو ډېر مضبوط دی. د مضبوطیا اندازه خو یې د هغه بورقې نه ولګوله چې بورقې ورته د لسو کسانو په یوازې راوویستله، او د امانتګرۍ اندازه یې څه نه ولګوله چې د جینۍ ته یې نه کتل، او په لارې جینۍ د ځان نه وروسته کړله. پردو جینکو ته کتل، پردو هلکانو ته د جینکو کتل، دا ډېر لوی جرم دی. نن سبا د دې لوی ذریعه موبایل او انټرنیټ دی. لوی تبعی ده انټرنیټ، خو لوی تبعی ده. الله دې مسلمان د داسې ګناهونو نه وساتي. نو دې کې ته نشه دی، مضبوط هم دی، پهلوان دی، مزدور دغسې پکاري. که مزدور چې هغه کمزوري وي نو ته به ورسره کار کوې، که طالب به کوې. مضبوط مزدور پکاري، طاقتمن. او بل امانتګر هم دی. مزدور کې دا صفت هم پکار چې دی امانتګري. که یو خیانتګر مزدوري خور څه به تا نه پټوي، غلا به نه کوي. په مزدور خو به ته اعتماد کوي. بازار له لګې سودا لنو د لسو شی بدله په 12 په 15 یادې 15 به جیب کې اچي، د سلو شی بدله په شپږ شلې راوړو شل به جیب کې اچي، د کور نه غلا کوي. نو د مزدور دو صفتونه پکار دي، یو قوت طاقت او بل امانتګري. دا دو سيزونه ضروری دي. دا د نوکرۍ میرټ دا دو سيزونه پکار دي. نن سبا زموږ د نوکرۍ میرټ دا دو نه دي، نو کرپشن روان دی که نه دی روان؟ چې په کار پوهېږي چې دا کم کار لدې مقرر کړي، په هغې طاقت وي او دویم امانتګري. نن زموږ په یو نوکرۍ کې د دې کار پوهېدو هغه خو به دتې لرې به کو، خو د امانتګرۍ سوچ او خیال اړه چا شته دی؟ امانتګر دی او که نه؟ شعیب علیہ السلام موسی علیہ السلام ته وایي چې ښه داسې یو کار وکړه، ما سره مزدوري شروع کړه. 8 کاله به ما سره مزدوري وکړه، دې جنکو کې یو به درته په نکاح کړم، او که 10 کاله دې وکړل
نو ستا د طرف نه به یو احسان موسی علیه السلام خو د خدای نه غوښتله چې زه اوس ما ته یو ځای میلو شي چې دلته کې شپه تېره کړم، ما ته د ډوډۍ او د رزق یو ځای میلو شي. ځکه اوس که فرعون ما نه خبر شو یا هغې علاقې ته لاړم خو ما خو وجې پرېږدي خو مې نه. نو دی ورته فورا وایي ایم الاجلین قضیت فلا عدوان. دې دوو نیټو کې چې مکه مه پوره کړه نو خبره ټیک ده. شعیب علیه السلام ته بالکل ټیک ده. بس زوی الله علی ما نقول وکیل، بس خدای زما ستا منځ کې گواه دی. بس علماء لیکي سعید ابن جبیر وی 10 کاله ده شعیب علیه السلام سره تیر کړل، حضرت موسی علیه السلام داغه خدمت یې وکړو، هغه سره تیر کړل. او دې کې د خدای ډېر لوی حکمت دی چې د شعیب علیه السلام سره وخت تیر کړي چې د نبوت او د پیغمبرۍ ټریننګ ورته حاصل شي. ځکه د یو ډېر لوی فرعون سره د مصر د یو ډېر لوی فرعون سره مقابله روانه ده. او د الله تعالی د طرف نه خو د ده په سر باندې ازمایښونه پراته دي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د موسی علیه السلام ته وفتناک فتونا، ای موسی تا باندې ګورې ما په مختلف وختونو کې مختلف ازمایښونه راوستي دي. لومبۍ ازمایش هغه چې مور صندوق کې بند کو دریاب ته لاړ. دویم ازمایش هغه چې فرعون ګیرې ته لاس واچو. هو ښځې دا خو هغه هلک معلومیږي یو سړی توست ماشومان ته هر چا ته لاس اچوي او فرعون یې ګیرې ته چې لاس واچو چک یې ورکړه سر یې ورته راندې نه دا خو هغه معلومیږي. دریم هغه چې مدین ته لاړ او یو ازمایش پرې روان دی چې 10 کاله تیر کړل ورسره د شعیب علیه السلام. ګوره لویه خبره د یو انسان د اخلاقو دپاره دا دي چې دی د یو نیک انسان، د یو عالم، د یو دیندار په صحبت او په ملګرتیا کې پاتې شي. هلته د فرعون دربار کې وخت تیر کړی اخو د شهزادګۍ وخت اوس یې خدای پاک او د نه خو وروستو جوړېږي پیغمبر خو د شهزادګۍ وخت نه تیروي. نو الله تعالی اوس د هغې شهزادګۍ د وخت هغه بدل ولدلته په بل طرف باندې برابروي چې اوس د شعیب علیه السلام سره در باندې وخت تېرومه. هلته کې د شهزادګۍ دور و چې دلته لږې ګډې چیلې ورسره هلته کې د په فومونو کې او په بهترینو بسترو کې خوبونه کړي دي او د فرعون وینځو به په غیږ کې لوی ګرځولې او مینې به یې د سره کولې. اوس یې لږونې دلته کې په خاورو منډې تړلې وې او اونې پاڼې وسنډې. پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من نبی الا رعى الغنم. و یو پیغمبر داسې نه تیر شوی چې هغه ګډې چیلې نه سرولې. صحابه دی وانت یا رسول الله تاسو سرولې دي؟ و امام سمود سرولې دي. ګډې چیلو کې ډېر لوی فلسفه ده. څوک چې ګډې چیلې سرې دي کې باجزي او خان چې سرې موټرو کې چې ګرځي هغه بل قبر وي. ګډو چیلو والا کې باجزي وي. ګډو چیلو سره چې څوک ګرځي ته کې به مشقت او مهنت می ورسار نه شروع شي ماخام را پیدا شي. نو دی روستو خو د امت خیال ساتي جهاد بکې هجرت بکې چې د مشقت ماده پیدا شي. ګډه چیلې چې څوک سره دی به پوره ویخ چې شرم خلانه ګډه چیلې ونه تخته او دا ګډه چیلې ټول پیجن مونږ ته پته نه لګي. یو سړي ځامن ګڼو 1400 که 14 بچي یو سړي تاسو کو 100 بچي دي کوئی 14 یا 14 نمونه استګي یا کاغذ راوست وی کاغذ نه نوم دنه تاسو کوم په دې کاغذ کې ملي ګنې ماته نه دی یاد وی پیجنې پس وی چې تا کاغذ کې نمونه لیکلي دي وی پیجنې پس وی ما ولګری او سر له مختلف رنگونه ورکړي دي. زمون خدغه حال دی لیکن زکه له حیران شمه دا چې څوک ګډې چیلې سری دته وګورم ټول یو شان سپینې هغه ته پکې پته لګي چې دا پردی دی او دا خپل یو شپونکان ګډې چیلې سری کنه هغه ته بالکل باقاعده په هغه 200 ګړو کې پته لګي دا زما ګډ دی در فلان کې دی دا زما ګډ او در فلان کې ګډ. نو پیغمبر ته به خپل امت پته لګي دا منافق دی دا چې مسلمان دا د شیطان لاس کې دا زما په لاس کې دی دا کافر دی دا مسلمان دی. هغه د ګډو چیلو
هغه تجربه اب سبا د په امت کې پیدا کیږي او دی به پوره وی خیچر مخ ګډونه تختی او یا غلا نغلونه کې د قرنګ پیغمبر امت سره پوره ویخت چې شیطان رانه په مخنه ګډه چې له امت حیثیت لري نو التکی دا الله جیب نظام دی التکی پناه د نعمت کې لوي کو دلته کې شعیب علی السلام خپل راو لس کال چې پوره کړ او مکه جنې په نکاح کچا چې سفارش کړ صفورا پیغمبره ته لک ټیم پاتې پیغمبره ملاویدل 40 دینو ته یو څو ورځې پاتې دي دلته خدای داسې یو سیستم ول روان کړی دی چې الته سړی ملک دلته مدین تراغي دلته سلس کال ور سره پوره کړل او الته پیغمبره ته یو سلو 15 ورځې پاتې دي نو بیبي ته وی چې د چیزو سو شعیب علی السلام اجازه او سجده خلص کال شو او خپل مصر ته ممکن دلته ما څوک نه پیژني هغه وخت مې شکل یو شان توس بل شان هغه وخت مې وجود یو شان توس ما څوک څه پیژني زلال بشما یو ورور مې هارون او یو مور مې و یو خور مې و هغه ملاقات خو به کوم پټ بلار شمپل کړي حضرت شعیب علیہ السلام خو پیغمبر هغه ته پتا و به خزه بچی لاړ څه سامان یې ولې لګ ډیر ورته او ته ویلار شه یو کونټه راواله په دې ګټ کې پرته ده موسی علیہ السلام چې ورغی چوکوته ګوته کې کونټه راواغښتا شعیب علیہ السلام له راوړه ویل دا کې ده بل راواله کې خاودا بل راواغښتا چې راغی او ته بیا دې مغه راوړه وینا خو ما کې خو د بل مې راواغښتا وینا دا کې ده ورشه بل راواله نه زماده هغه کې خو ده بل راواغښتا چې بار ورو بیا ولا په ګوت ورغلی پتا تمانو چې بل راواله وې سب امې کې خو د بل مې راواغښتا ولاد او مکه راغښتره وې زبردست په قسمت تا دا کونټه و چې حضرت آدم علیه السلام ځان سره جنت ته وروړي باجا علماء لسی زونه وروړي په کې دا وې زدا کونټه ځان سره واله او ګړي چې له مولا ورکړي ها دا ځان سره واله په لار بځي زګ یو سل شپېته مې لمزل دی 15 شپېته نو خامخا بلار کې تا ته د وبو ضرورت راځي په بس کې دی د پایو ضرورت پر راځي د غوخه ضرورت پر راځي دا ګړي چې له ځان سره روان شو یې خپل علاقې ته جرانیز دی شو وادي سینا وته وای یو وادي ده یو غر دی پکې الته بچی ته خځه ته د ماشوم د پیدا کېدو تکلیف پیدا شو او شپه ده تیاره ده او د کې باران هم شروع شو یخنیم ده اوس خځه ورته وایي چې ما ته خو تکلیف شروع شو د ماشوم د کېدو دی اوس زه څه وکړم دلته خو کلیم نشته ناګانې یو ځای کې یو رڼا ولیدله اور بلېده نو اور خو هغه ځای کې بلېږي چې کوم د انسانان بغیر د انسان نه خور نه بلېږي نو موسی علیہ السلام دې خځې ته وایي داسې کار وکړه دلته کېنه او زه ورځم دا اور بلیږي دلته به خامخا څوک انسانان نو تاله یو شغله راوړو یا لږ ښکاره بدله راوړو لکه دغې وخت کې زنانه ته د ګرموالي ضرورت وي او ګورم که څوک وي دله برام ولم چې ستا خدمت هم وکړي ښځه ورته وي داسې وکړه د هغې خو علاقه وه که نه په دې علاقه کې به ګډې چیلې سرېدلې وایي داسې کار وکړه په دې علاقه کې ماران او لړمانان ډېر زیات دي سپلی پخپو کړه او دا چوکه ځان سره واله چوکه ځان سره واغښتا او سپلی پخپو کړی او هغه چې کوم ځای کې اور بلېده هلته ورغی خو چې ورغی اور اوس په اورنه کې بلېږي چې اور ته یې وکتل خدای ونې اور اغښتلې او اور هم نه دی اوس لرې دی نه خو اور ښکارېده خو چې ویې کتل نو څه بل شان څه رڼا ده خیر دی خواجت په مخ اغښتې دی هلته کې بیبي تکلیف کېده نو یو شوړی را واغښتا او هغې له وسوړي چې هغه اور ته دې شوړه کې را منتقل کړي یې بلې یوسي نو چې دې کله هغه شوړه هغې ته نږدې کوي اتې اوچتېږي چې دې راښکته کوي راښکته کېږي حیران شو تو هم نشته د اور تو هم نشته د اور لوګي وي لوګي هم نشته او یو عجیبه نظاره یې ولیدله چې داسې شی دی پروردګار دې کې دا کار کوي دې کې आवाज ورته وشو یا موسی انی انا ربک ز اور نیم ستاره بما فخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى تما سره ولاړې پڼې وبس پڼې دې لري
او ته په داسې وادي کې چې د هغې نه برکتي وادي بله شته دی نه چې الله یو انسان سره په یو ځای کې الله ملاقات کې خو د برکت ځای به کوي. اوس ده چې دا اواز اورېده نو دا د انسان اواز نه دی، دا د الله اواز دی. د انسان اواز خو به په غوږونو اورې او د الله اواز به په هر ځای اورې. د خوند ورکړی زیات دا اواز دی شاته ګوري الله ته کوم ځای بره ګوري، یو خوا ګوري بل خوا ګوري. دغه رڼا څوک وي د الله تجلي وه او څوک وي دا د فرشتې رڼا وه. اواز د الله دی. د کوم ځای الله ته کوم ځای یو خوا ګوري بل خوا ګوري، هغې پسې پریشانه دی. هلته پروردګار یې ښځې سره امداد وکړي په اسانه وله خدای نارینه بچې ورکړي او دلته کې دی لګیا دی الله سره خبرې کوي. حضرت موسی علیہ السلام لا الله دا یو منقبت ورکړی دی، هر پیغمبر لا الله یو شان ورکړی دی. د موسی علیہ السلام دا شان و چې رب العالمین ورسره کلم الله موسی تکلیما، مخ په مخ ورسره خبرې کړي. دا د یو حیثیت دی. رب العالمین فورا ورته وی چې ته ما پیغمبر مقرر کړې، نبوت مې دلته ته نبی شو. 40 سال دقه ټیم پوره شو، څلوېښت ورځې الله هغې له سیسټم برابر کړو. تعالی ما پیغمبري درکړه. اوس پیغمبري په ظاهر کې خو یو بوج دی، خو په حقیقت کې د الله یو ډېر لوی احسان او انعام دی. پیغمبري خو د خدای ډېر لوی نعمت، نبوت مې او فورا د نبوت هم داسې نه دی چې ګنې بالښت ته به د ډډه وایي یا کټ کې به ملاستې نه. اذهب الى فرعون انه طغى، زه فرعون د مقابلې دپاره مې مقرر کړې غله ده. اوس خدایا فرعون نه خو ما سړی وجلی، د هغه خو په ما بدل پورې دی. یوه دویمه دا ده چې زما ژبه کې لږ غوندې یو پوټې لکنت دی. فرعون نه چې کله ګیله نیولې وکړه ټق یې ورکول لاندې، نو فرعون ښځې ته وی دا غالک معلومیږي، نو ښځې ورته وی نه نه ماشوم دی، نه نه وی دا پوی دی. خیر فیصله په دې وکړه چې ورګه زه سکاره راوړم او لالونه راوړم. نو که ده لالونو له ګوتې یوړې نو بیا دا پوی دی، دا بیا د قصدن زما ګیرې ته لاس اچولی، دا پوهېږي بیا یې وجنم. او که اور له ګوتې یوړې نو بیا دې نه پوهېږي، خیر دی ناپوهتیا نه زما ګیرې له لاس وړلي. نو چې دواړه یې ورته کېښودل نو موسی علیه السلام لالونو له ګوتې وړلې. نو جبریل علیه السلام یې لاس راوړو نو هغې یې اسکار وله یوړو. ناسکارې زر په منډه چغې یې کړه، خولې له راوړه. ماشوم خولې له چې وړي که نه، هغې سره یې خوله کې یو پوټې لکنت پیدا شوي. خدای هغه سره به زه خبرې کوم، زما خو یو پوټې له غوندې ژبه تته ده، ملګري راله پکار دی. او دویم دا دی چې په مې بدلم پورې دی، هغه سره به زه څه کوم؟ رب العالمین ورته وی ورېږه یو دوه معجزې در کوم. وی دا امسا دې وغورځوه. لاول ورته وی ما تلک بیمینک یا موسی، لاس کې دې څه دي؟ هي عصوای دا امسا ده اتوقع علیها، په دې زه په لاره ځم نو لاس پرېږدم، تکیا پې وه. واهش بها علی غنمي، او ګډې چې ولوله پې پاڼې راسنډې. ولي فيها مآرب اخرى، دې کې ماله نور ډېرې فایدې دي. امسا کې ډېرې فایدې وي که ما للم پې وجنم او دسماتي ته کېدم، صادر پې واچوم، لوټه پې ځان ته کنم، سوري دپاره صادر واچوم او ته سملم. الله ته وغورځوه دا امسا دي، چې ویې غورځول هغې نه یې وجدها خامار جوړ شو، لوی خامار. خوله یې وازه کړه. موسی علیه السلام ترې رسته شو. هغه طبیعي را په انسان راځي، په پیغمبر هم راځي. ترې رسته شو الله ورته مه یېرېږه، راواخله. سنعیدها سیرتها الاولی، همغه زوړ شکل ته جوړم چې ګوتې یوړې بیا ته امسا جوړه شوه. وضم یدک الی جناحک تخرج به، وی دا لاس ته دې ترخ کې ورکه، لاس یې ترخ کې ورکه، وی راویې بس چې راویې ویسته، هغې داسې چمک رڼا واله من غیر سوء، د برس مرض پې نه ورګې مرض، هغې داسې رڼا واله لکه د بیټرۍ په شانتې. آیة اخرى دا یې بله نښه شوه. دا دوه د معجزې شو فرعون لزه. او ورور هارون علیه السلام ستا رور دی، هغه مې دله ملګری مقرر کړ. او دې ملګري د مارونو هر شی خو د الله د طرف نه مقدري، په دې کې خو شک نشته. د موسی علیه السلام پیغمبري خو د مخکې نه مقدره و، دې کې هېڅ شک نشته. دا هم د مخکې نه مقدره و چې دا جینۍ به د نکاح له راځي، لیکن دنیا دارالاسباب دی. موږ په اسبابو نظر کوو. ظاهر کې د اسبابو په بنا باندې دا دومره لویه رتبه او د شعیب علیه السلام سره پاتې کېدل او دا د فرعون نه بچ کېدل
او فرعون ته د فرعون د کافر نه اخوا کېدل او د شعیب علیه السلام خوالت د فرعون هغه غیږ ولا خو کړ د شعیب علیه السلام. شعیب علیه السلام دا د څه برکتو، دا د هغه پوټې نیکۍ برکتو چې هغه لوڼو له ولا اوبه راویستې، دا هغې اوبو برکت. خدای پاک ولا زیم ورکړ، پیغمبر سره ولا د جون ورکړ، د پیغمبر یې ولا سخر کړ، لو خدای هم ولا ورکړه، امن یې ولا ورکړه، سکون یې ولا ورکړ، او خدای ولا نبوت هم ورکړ. جنۍ چې کومه نیکي وکړه د هغې نیکۍ اجر جنۍ له خدای څه ورکړ. ماشاءالله هغه جنۍ چې وي دې ځان سره مزدور که اجر ولا ورکړه بابا. هغه خدای د موسی علیه السلام پیغمبر نکاح له راوسته، پیغمبر نکاح کې خدای داخله د مارونه نیکي چې ده که نه د دې صله خدای په دنیا کې هم ورکوي، په آخرت کې هم ورکوي. دا به نه نیکۍ ته به سپک نه ګورې، بس لږه نیکي چې هم کې سپک به ورته نه ګورې. دا د حضور پاک د خبرې مقصد دی. نیکۍ به قدر کې، او که لږه نیکي دې وکړه نو په هغې به ته د خدای نه د ډېر لوی اجر امید ساتې، ډېر لوی اجر امید به ساتې. او دا به په زړه کې سوچ کې چې د دې نیکۍ ثواب دا به ماله خدای په دنیا کې هم راکوي، ماله به دا په آخرت کې به الله راکوي. ولې په نیکۍ الله خوشحاله شي. مسلمان سره د ښېګړه وکړه، دا نیکي ده. جومات سره دا زموږ جومات کې مثلا زه به یو مثال تاسو له ظاهر کې د جومات کې دا موږ ټک ټوک پوټې پوټې کار وکړو او دې کې ډېرو مسلمانانو حصه واخېسته، ډېرو مسلمانانو چا ولې ځمکه هم ځای هم خرڅ کړی دی، هغه پیسې موږ په دې لګولي. مثلا چا نغد، چا 15 او چا 10 نو څه مو خیال دی چې دغه نیکي به خدای ضایع کړي؟ نه. څومره خلک لګیا دي دلته مونځ کوي، څومره پکې سبق ویل کېږي، څومره تلاوت دی، څومره ختمونه دي، څومره مدرسه د ماشومان دي، څومره جمعې مونځ دي او ثوابونه دي. خدای نه، دا الله تعالی دا نیکی د نیکی قدر انسان سره نشته، او دا قدر چا سره دی؟ الله سره.